محترم منګه چې کوم نورانی قاعده شروع کړې و په هغه نورانی قاعده کې منګه اته تختې ویلې وې د نننې سبق زمونږ په 9 نمبر تختې کې دي 9 نمبر تختې دا یو قسم مشق دی پریکټس دی د مخکنی سبق ګوره مخکې منګه حرکات ویلې دي زبر زیر پیش بیا ورپسې منګه کړي زبر کړي زیر الټي پیش دا مو وي او د غرنګي حروف ماده او حروف لینیه هغه منګه وي نو موږ به د دې ټولو اوس دلته مشق کوو د دې به خیال ساتو خو په دې تختې کې به موږ یو دا خبره کوو مخکې موږ کړې ده چې اول به موږ حرف صحیح ادا کوو دویم نمبر موږ به د مخرج خیال ساتو او دریم نمبر د غټو حروفو خیال به ساتو نو چې د دې درو خبرو موږ خیال ساتو نو ان شاء الله زمون کار به صحیح رواني او بل دا خبره ده چې په دې تختې کې اوس چې موږ کوم دغه کوو نو لومبي به موږ هجا کوو حروف په جدا جدا وایو بیا به هغه حروف منګه روان وایو بیا به هغه حروف منګه وقفن وایو او بیا په هغه کې منګه اجرا کو اجرا بدا کو چې لکه کړي زیر زبر پکې کمی و دي او د غرنګي زبر پکې کمی و دي او د غرنګي په دې کې حروف مد کم دي حروف لینیه کم دي وغیرہ وغیرہ دا اجرا پکې کو نو اوس منګه دا شروع کو څنګه به وایو دسه به وایو حمزه کړه زبر ا میم زبر ما آما نون زبرنا آمانا ګورلم به ما هجا وکړه بیا آمانا دا ما روانو وي اوس به وقفن وایو آمن یو خبر خیالو ساتو چې په حروف مد او حروف لینیو کې کوم مد کېږي نو دا مد دا د تویل کېږي تبعی مد د یو الف مقدار سره تبعی مد اوس برا شو موږ بدلته وګورو چې په دې امنه کې حروف مد کم دي نو تاسو په کوم سوچو کې چې په دې کې حروف مد کم دي او زه برته مو وایم په دې کې د حمزه چې د الف کړه زبر دې تویل کېږي حروف مد دا حرف مد دی ځکه کړي زبر چې کوم دی کړي زبر نو دا په دې کې سی په دې کړي زبر کې الف مد دی دا شو الف مد ورپسې بل چې کوم ټکی دی هغه څه شی دی حمزه کړي زبر ا ما تاسو مخ کې چې کړي زبر مې له شو کړه زبر مې له شي حمزه کړي زبر ا واو کړي زبر وا ا وا هجاء ان ویل شو روانم ویل شو وقفا ا وا دلته کې یو خدای چې مونږ لومبه په دې کې او په جنو چې په دې کې حروف مد کم دي نو په دې کې لومبه او دویم د دوه حروف مد دي ځکه دوه کړي زبر دي او په کړي زبر کې ماده ستوي چې په دې کې الف مد دي دا په کې حروف مد شو دلته چې کوم وقف کېږي د وقف ته ویل کېږي وقف بالسکون یو وقف بالساکن دي یو وقف بالسکون دي کله چې یو ټکی د مخ کې نه ساکن دي د مخ کې نه باغې باندې غړوندي نو هغه ته ویل کېږي وقف بالسکون او یو ټکی باندې د مخ کې نه زبر زیر پیش دی بیا په تنوین دی خطا په وقف کو مطلب دو زیر دو پیش دی او تا په وقف کو یا زبر زیر پیش دی او تا په وقف کو دغه ته ویل کېږي وقف بالساکن چې حرف ساکن نه او ته ساکن کی ته ویل کېږي وقف بالساکن نو دا به ګوره اجرا شو وقف بالسکون په کې شو او تغرنګي حروف مد په کې مخه تر علل بل ټکی دی حمزه کړه زبر ا نون زیرنی آنی هجاء انی ویوخا آنی یا زبر یا آنیا تا دو زیرتن آنیتن روان آنیتن وقفا آنیه دلته چې کوم وقف شو تی وقف ته ویل کېږي وقف بالابدال دلته منګه دا ګول تا بدل کړه په ها سره نو دې ته ویل کېږي وقف بالابدال دا غرنګي په دې کې حرف مد هغه تاسو او پیجند مخکې تاسو وي او تاسو ذهن ته خبر راغلی چې حرف مد په دې کې کم دی نو په دې کې به حرف مد تاسو په خپل پیژنئ چې حرف مد په کې کم دی ما تاسو ته مخکې دوه ټکي کې وخودل د دریم کې به تاسو باندې پاتې دا ان شاء الله تاسو ته تاسو کوم چې په دریم ټکي کې حرف مد کم یو دی به تاسو دغه وضاحت وکړئ بیا ورپسې بل حرف حمزه کړي زیر ای لام کړه زبر لا ایلا فا زیر فی
ایلاف وقفا ایلاف. اوله خبره خدای چې بده کې حروف ماده کم دي نو دا کړي زیر دي کې یا ماده کړي زیر چی کنه دي کې یا ماده او په کړه زبر کې ماته سوچ الف ماده نو اول یا ماده شو دیم الف ماده شو او وقف چې کوم شو نو دا وقف بالساکن او شوخه دلته فا باندې زیر دی موږ چې کله وقف وکړو نو پام ساکن کړه او کله چې مخ کې نه په حرکت هي او ته ساکن کې دې ته ویل کېږي وقف بالساکن نو دا څه شو وقف بالساکن شو. حمزه یا زبر ای نون زبرنا عین وقفا عین. نو ګوره دلته کې براشل نو به حروف مد ولره نو حروف مد په دې کې نشته. حروف لینیه به وګورو نو حروف لین حرف لین پکې شته چې هغه یاده یا چې کله ساکني او مخکې ته فتحي وجد ویل کېږي حرف لین. دلته کې حرف لین شته عین دغه او دلته کې چې وقف وشو کوم دا کوم یو وقف دی وقف بالساکن وقف بالساکن. بس دا سبق ورته ان شاء الله برسل قبيل.